موږ د ځای شو. زموږ قدرمن میلمه ښاغلی انجینر صاحب پرویز امیري هم دغه دی، نو آماده څه او راغه امیري صاحب ډېر په خیر راغلی، ستړی مه سې، خدای دې راوله. خوشحاله یم چې نن راسره خپرونه کې میلمه یې. سلامونه، نیکی هیله. امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشین. یک جهان از شما برادر بزرگوارم. خوشحال هستم که همراه شما هستم. صدایتان بسیار عالی است. ډېره مننه، ډېر په خیر راغلی، ډېره مننه. زه په دري باندې پوهېږم هغه پورې چې زه کولی شم په دري در سره خبرې کوم، په پښتو به هم وکړم. تاسې دواړه خبرې را سره وکړئ چې دا ډېری ملګري پښتو پوهېږي، ډېری په دري پوهېږي، خو اصل کې دواړه زموږ رسمي ژبې دي د افغانستان او خره پسې په دواړو باندې سړی وغږېږي. لومړی خو داسې تا ته د دې سترې بریا مبارکي درکوم چې تاسې په فرانکفورت کې، جرمني فرانکفورت ښار کې د خارجیانو شورا ته بریالي سوئ او دا خوشبختي ده زموږ. ډېر مبارک وي، یوازې تا ته نه، ستا ټولې کورنۍ ته او بالخصوص ټولو افغانانو ته. ډېره مننه زما وروره اظهار صاحب. این پیروزی ما نیست، پیروزی افغانای ما در شهر فرانکفورت است، در کشور آلمان است و این پیروزی را ما امیدوار هستم که این پیروزی زنجیره‌ای باشه که بتانیم افغانای ما نه تنها در آلمان بلکه در تمام اروپا و در سطح جهان بتانیم دسترسی سیاسی پیدا کنیم تا بتانیم صدای مردم خود باشیم. و من افتخار میکنم که افغانای ما را در شهر فرانکفورت بتانم نمایندگی کنم و صدای پر افتخارشان بلند داشته باشم. انشاءالله بخیر. لومړی خو دا بریا د بیا مبارک صدر ته وایم، د ټولو افغانانو په نمایندګۍ درته وایم، ځکه چې افغانان او بالخصوص په جرمني کې افغانان له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، یا لاس او ګریوان دي. زه غواړم لومړی په همدغه ستاسو پروسه باندې وغږېږم چې دغه خارجیانو شورا ته یوازې تاسې بریالي سوي یاستئ که نه نور افغانان هم دي، یا که افغانان دي څو تنه افغانان نور بریالي سوي دي. ځکه موږ په دې خاطر باندې دا شمار کوو چې موږ بیا په ده باندې خبره کوو چې دا ټول یو ځای څنګه سي، ټول نه غوښتنه څنګه وکړو تر څو دا روان وضعیت خو به تاسې له نږدې ډېر زیات څارلی، ځکه تاسو جرمني کې یاستئ چې د افغانانو د ریپورټ مسله ده، بیا په هغه باندې به هم خبرې وکړو. اوس فقط دومره راته وایي چې څومره افغانان هلته په دغه خارجیانو شورا کې دي، یوازې تاسې یې که نه 2 3 4 5 یا نور افغانان هم شته ده او که دي؟ در قدم اول میخوایم که اشاره کنم که خدا نخواسته غلط فهمی صورت نگیرم. من متاسفانه به زبان ملی پشتوی ما منظم یا درست مسلط نیستم. از اینکه صحبت اشتباه داشته باشم مرا با بزرگواری تان ببخشید، بخصوص دوستایی که ما را تعقیب میکنن و من کوشش میکنم به زبان دری افهام تفهیم کنیم. میخوایم که این مشکل رفع شود و انشالله په دری ژبه وغږېږي، هغه پیغام چې په دری ژبه ورکولی سي، فکر کوم په پښتو به یې ونه سي ورکولی. لطفا شما راحته سو او غواړو چې هغه دقیق پیغام واورو. بسیار کوتاه میخوایم اشاره کنم. خوشبختانه که در شورای نمایندگان خارجی شهر فرانکفورت تنها شخص خودم نیستم، 2 افغان دیگه ما هم هست. خواهر بزرگوار ما اوسه هندر چی در شورای خارجیان یا چی در پارلمان شهری ایشان موفقانه تانستن کرسی را از آن خود بسازن که افتخار ما هستند. و همچنان برادر دیگه ما به نام جمیر ارسلان هست که در حزب چپی ها است، اونا هم تانستن موفق شوند. خوشبختی ایجاست که ما تانستیم 3 نماینده افغان خود داشته باشیم و من میخوایم از اینجا اشاره کنم که هنوز هم کم است و ما افغانان نام خدا نفوذ ما بسیار بزرگ است و ما باید نماینده های زیادی داشته باشیم و همچنان در احزاب مختلف تا بتانیم که وجه مشترک ما که مردم ما در کشور آلمان است یا در شهر فرانکفورت است و دیگر شهرهاست و همچنان یک پل وصل شویم برای مردم عزیز ما، افغانستان عزیز ما. انشاءالله بخیر. دا خو به د خوشبختۍ خبره ده چې فرانکفورت نه 3 نفر افغانان دي، شاید نورو ښارونو نه هم همدغه ډول 2 3 دا چې ټول راجمع سي، بس ماشاءالله ښه یو لوی پارلمان بیا جوړېږي په ټوله کې. د باندې خبرې وکړو تاسو چې دغه رایې درکړل سوې یوازې افغانانو ځکه د خارجیانو شورا وه که نه، یوازې هغه خلک چې هلته اسنادونه لري یا مثلا 2 کلن 1 کلن 3 کلن اسنادونه لري 15 کلن لري که نه، یوازې نیشنلټۍ پورې مربوط و. که افغانانو رایې درکړې دي نو څونه رایې مو د افغانانو وي، څونه د نورو بهرنیانو وي؟
بیشتر ما رای خود که در شهر فرانکفورت کسب کردیم بیشترش از طرف افغانای ما بودن که خوشبختانه ما افغانای داریم که اونا از سالهای قبل در اینجا آمدن و پاسپورت های دو تابعیته هستن یا پاسپورت افغانی و آلمانی دارن که اونا تانستن خوشبختانه ما را در پارلمان شهری همکاری کنن و همچنان افغانای ما که بخصوص طبقه مهاجر البته که پناهجویان و مهاجرین هستند اونا بیشتر ما را در بخشای شورای مهاجرین یا شورای خارجیان ما را همکاری کردن که امروز واقعیت اونا به صدای ما به همکاری ما به می وضعیت فعلی که در کشور آلمان است و در اروپا پیش روی است که بعداً صحبت میکنیم بالایش به ما و شما نیاز دارن. ډیره مننه. زه غواړم په دې باندې پوه شم چې د خارجیانو د شورا دندې څه دي، صلاحیتونه څه دي، وظیفې څه دي، څه کولی شي د خپلو افغانانو لپاره، د نورو خارجیانو لپاره څه سهولتونه کولی شي، کومو قضیو کې همکاري مرستې کولی شي؟ ما صلاحیت های شورای نمایندگان خارجیان بسیار خلاص میخوایم بگویم که ما پل وصل بین ادارات دولتی شهر فرانکفورت که در اوجا تصمیم گیری ها صورت میگیره و بین مردم خود می باشیم و بیشتر ما بالای ادغام، بالای سیاست های داخلی و سیاست هایی که بخش های قنصلی می باشه یا بخش های مشکلات رسیدگی مهاجرین می باشه، چی در بخش انتگریشن و چی در بخش ادغام در جامعه و غیره می باشه، ما در این بخش ها همراه مهاجرین یا بخصوص اگر ما بیایم امروز صحبت ما را بالای افغانای ما کوتاه بسازیم، همکاری با افغانای ما با البته بخصوص طبقه‌ای که در سالهای گذشته آمدن و در کمپ ها و در خوابگاه های مختلف به سرنوشت هستند، ما بر از اینا همکاری میرسانیم. انشاءالله بخیر. نوی افغانان چې مثلا جرمني ته داخليږي یا فرانکفورت ښار ته راځي یا د جرمني نورو برخو ته، کنه خو اصلا موږ فرانکفورت ښار باندې خبره وکړو، بیا د نورې په مثال کې نیسو. دوی کورونه نه لري، سرپناه نه لري، یا مثلا د دوی کیسونو کې مشکل دي، یا دوی منفي خوړلي یعنی رد سوي کیسونه یې کنه لومړی انټرویو کې دا ناکام سوی او دته ویلي سي یعنی تاسو اسنادونه پوره نه کړل یا مثلا موږ تم قناعت را نه کړ تاسو اسناد درکو، دغه ډول کیسونو کې تاسو همکاري، تاسو د شورا همکاري، د شورا د غړو همکاري یا مثلا مرکزی حکومت سره مشورې څه صلاحیتونه ستاسو کسی ستاسو کومک وکړي ورسره؟ ببینین پیش از اینکه در این بحث ها بریم، این بحث های خیلی پیشرفته است. ما متاسفانه در سالهای اخیر بخصوص از سالهای 2015 و 16 و بعد از اینکه دولت افغانستان سقوط کردن، ما هیچ نوع صدای سیاسی در داخل کشور آلمان نداشتیم و همچنان اگر بیایم چون آلمان یک کشور فدرالی هست و بعد سطح ایالات بیایم و سطح محل و شهرها و غیره و غیره بیایم، هیچ نوع صدای سیاسی نداشتیم. یعنی ما هیچ نوع صدای کسی که دلسوز مردم ما باشه هیچ نبوده و نیست و به این ترتیب اینا شما میتونین که از این پیدا کنین که تصمیم گیری بالای افغانای ما کاملا کسایی کردن که نه از لحاظ حقوقی و از لحاظ ارزشی بر از این مردم ها میتونن که رسیدگی کنن. میایم ما این مشکلاتی که ما میتونیم حل بسازیم به می دلیلی که ما در گذشته ها نماینده سیاسی نداشتیم، رسیدگی شده ولی رسیدگی خوب صورت نگرفته و رسیدگی کامل صورت نگرفته. ما داریم فعلا بینمی جمع جور داریم که بتونیم یک مرکز سیاسی، یک مرکز اجتماعی را ایجاد کنیم که در اوجا بتونیم صدای مردم، مشکلات روزمره مردم، مشکلات که اونا در بخشای قنصلی یا در بخشای کیسای و غیرشان دوچار هستن بتونیم بر از اینا رسیدگی کنیم و این فعلا داریم با مراکز مختلف، با بخشای حقوقی در نهادهای مختلف بخصوص امنستی اینترنشنل، پرو ازول و همکاری با شهرداری شهر فرانکفورت و ایالاتی که ما فعلا در اوجه هستیم با اینا همکاری شود تا بر از اینا در بخشای مختلف از ادغام شروع تا تاییدی این تنها یک مشکل
مثلا مشکل اسناد نداریم. ما تعداد زیاد از جامعه ما بخصوص جوانای ما فعلا در شهر فرانکفورت یا در مجموع در آلمان برشان رسیدگی نمیشه، برشان کورسای زبان نیست، اسنادایی که از افغانستان همراهشان دارن هنوز تایید نشده و ویزه اقامت ندارن. تا روزی که ویزه اقامت به دست نبیارن اینا نمیتونن به جامعه ادغام شوند و بزرگترین چالشی که فعلا جوانای ما به خصوص دوچار هستند که پراگنده و افسرده شدن و در شهر بازار پراگنده هستند. اینمی است که اینا ویزه اقامت نمیتونن به دست بیارن و این باعث شده که اینا دسترسی به کورس‌های زبان، به بازار کار و غیره و غیره و غیره ندارن و این یک مشکل است که ما این مدرسه ساختیم فعلا همراه ایالات هستن و همراه شهرداری‌های مختلف. ما شخص خودم نماینده شورای خارجیان در سطح ایالات هم هستم و در اوجه فعلا این حرفا را، این صحبت‌های را که پیشتر ما اشاره کردیم مدرسه ساختیم و ما امیدوار هستم که با اینمی که شخص خودم، خانم موسی، آقای جمیل ارسلان، اینا بتانیم اینمی وجه مشترک خود تقویت کنیم و در خدمت مردم خود باشیم و بتانیم اینمی صدای سیاسی و اینمی مشکلات به دولت آلمان برسانیم. انشالله بخیر. تاسو د خارجیان شورا مثلا تاسو د افغانانو نمایندگان هستئ، نور خلک سي دي طبعا د نورو خلکو لپاره مثلا کوم سي دلته د نورو مثلا اوکراین راغلي دي خلک یا هر هیواد سي دوی راغلي، نور آسیایي هیوادونو راغلي، پاکستان راغلي، مثلا ایران راغلي یا مثلا دی پلو افریقایي هیوادونو څوک راغلي. هر څوک د خپل خلکو استازولي کولای سي کنه. تاسو کولای سي د مثلا د یو اوکرایني حقوق وغواړي دفاع ورنه وکړي کنه. تاسو یوازې افغانانو نمائندګي کولای سي، اوکراینیان د اوکراینیانو وکیلان د شورا غړي نمائندګي کولای سي. دا پروسه غواړم تشریح کړئ راته. ببینید در شهر فرانکفورت بیش از 180 اتباع خارجی زندگی میکنن. 180 و شورای نمایندگان خارجی های شهر فرانکفورت نظر به نفوسی که در شهر فرانکفورت است بیش از 2.5 لک خارجی در شهر فرانکفورت زندگی میکنه، بیش از 37 نماینده داره و این تعداد نماینده ها از اتباع مختلف هستند. البته 180 اتباعی که از همشان تحت پوشش قرار نمیگیره، ولی ما در برنامه انتخاباتی خود با ارتباطایی که با مرکزهای فرهنگی یا مرکزهای اسلامی و غیره که ما داریم با یک تعداد از اتباع خارجی مثل هندوستانی ها، پاکستانی ها، عرب ها، ترک ها ما تفاهم مثبتی داشتیم به خاطر تقویه بخش سیاسی، صدای سیاسی مردم ما و تانستیم که در امی گفتگوها و بحث ها بتانیم که از طرف امی اتباعی را که ما پیشتر یادآور شدم یک نماینده ما تعیین کنیم که شخص خودم بوده. ډیره مننه دوستانو. زه یوه یادونه کوم، زه د ریپورت مسلې ته هم راځم او بل خصوص د جرمني د خلکو د ریپورت په اړه غواړم خبرې وکړم. په دې باندې خبرې کوو چې څوک ریپورت کیږي، کوم ډول خلک ریپورت کیږي، مخنیوي لپاره باید څوک، دوی څه کولای شي، موږ څه کولای شو. په دې باندې خبره کوم، خو لاغې مخکې زه غواړم چې په دغه چې ښاغلی امیري صاحب چې د فرانکفورت د جرمني د فرانکفورت ښار د خارجیانو شورا نماینده اوس خوشبختانه دا حسین خور او یو بل زموږ اساسي افغان دغه درې کسه تنه کامیاب شوي دي او دا د خوشبختۍ زره ځکه که هر ښار نه درې نفره موږ بریالي ولرو د خارجیانو شورا کې، نو موږ کولی شو چې ډېرو مسألو دغو مسألو چې افغانانو ته په تاوان دي، په زیان دي، مخه یې ونیسو. په همدې خاطر باندې زه غواړم چې لومړی په همده باندې خبرې وکړم. امیري صاحب دا خو نه فکر کوم لازم هم نه ده، خو زه غواړم چې پوه شم شاید نور افغانان هم اراده ولري، تاسې وګورئ وایي چې زه غواړم د خارجیانو شورا ته نومان شم. کوم شرایط باید یو شخص په آلمان کې پوره کړي چې بیا دا د خارجیانو د شورا غړی سي یا نومان سي ورته، کاندید سي ورته، کوم شرایط باید پوره کړي؟ میخوایم اشاره کنم بسیار ساده، هیچ شرایط موجود نیست که اونا نتونن. یگانه شرایطی که هست بیش از 6 هفته هر شهری که هستن باید بود و باش داشته باشن
و البته طرفدار سیاسی داشته باشن، مردمدار باشن. غواړم دا طرفداري سیاسي لږ تشریح کړي چې دوی پوسی سي تر زه خو پوهیږم زه غواړم چې دا خلک هم پوسی. ببینین همین طرفدار سیاسی هم شاید چیز باشه، میخوایم که بگویم مردمدار باشه و بتونه در داخل پروسه انتخابات داخل شود، نیاز به امضای حمایت دارن که باید در نظر این تغییر میکنه، فرق داره. در هر شهر، در شهر فرانکفورت بیش از فکر کنم 200 امضای حمایت کار داری که بتونی خود کاندید کنیم و دیگه هیچ به حزبی هم ضرورت نیست، وابستگی به کسی داشته باشی ضرورت نیست، تنها مردم خود را پیش خود داشته باشی و این میتونه که ما میخوایم این پروسه بسیار آسان است و ما امیدوار هستم که در سالهای بعد ما بتونیم که نه ای که ما کسایی هستیم که بتونیم الگو باشیم، میخوایم اشاره کنم ما میتونیم که برای کسایی نشان بدیم که ایران راه آسان است تا بتونیم با صدای سیاسی افغانای ما در کشور آلمان، در کشورهای اروپا، در سطح جهان برسیم و در هیچ کدام شرایطی که در اوج بسیار قیوداتی باشه و همشهری‌ها و یا وطندارای ما یا افغانای ما به او رسیدگی نتونن بکنن، هیچ موجود نیست. تاسو خپل کوم سیاسي ملاتړ درلوده یا کوم ګوند سره وایي؟ ځکه جرمني کې دوه ګوندونه د مخکښ ګوندونه دي، یو د مهاجرو ضد او بل څه د ښه د ګزاره کوي. تاسو هم د کوم ګوند غړي وایي که نه خپلواک نماند وایي؟ ما وقتی که داخل شورای نمایندگان خارجی ها شدم از طریق یک حزب داخل شدم، ولی ما عضویت حزب ندارم و نمیخوایم هم داشته باشم. میخوایم که به خاطر منافع مردم خود، اما وقتی که من داخلی حزب شدم خواست من بود که من میخوایم منافع مردم خود که افغانای ما هست در شهر فرانکفورت از او دفاع کنم و به این خواست من اونا لبیک گفتن و ما همراه اونا رفتیم. ولی داخل شدن در سطح محل یا در سطح شوراهای محلی نیاز به هیچ حزب نیست، نیاز به حزب نیست. ولی افرادی که کاندید هستن یا خواست دارن که کاندید کنن خود در این عرصه میتونن که همراه احزاب برن. یک تعداد احزاب است که اونا از لحاظ نفوذ سیاسی نفوذ خود را دارن، چی طرفدار مهاجرین یا طرفدار خارجی ها هستن، چی بر ضد خارجی ها. و میخوایم اشاره کنم که تعداد افغانای ما هم داریم که با همین احزابی که طرفدار مهاجرین هستن، تعدادشان زیاد است. حزب سوسیال دموکرات ها هستن، سبزا هستن، کریستدموکرات ها هستن، چپی ها هستن و غیره. و هست حزبی هم که به نام AfD آلترناتیو فی دویچلند که در اوج هم افغانای خود را داریم. نمیفهم تحت کدام شرایط، ولی امیدوار هستم که قسمی که من پیشتر اشاره کردم که اگر بفهمیم که منافع مردم ما در اوج هست چرا نه. مهمه خبره دلته دا هم د ځینې خلک خو یوازې د هیواد او د خلکو منافعو پسې یا ګټو پسې نه ځي، زیاتره خلک د خپلو ګټو لپاره کار کوي که نه. او بدبختي هم همدارسې مونږ چې دغه در بدره نن یوم وجه همدارسې مونږ د ملي منافعو په ځای خپل منافع یا خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي. د ډیپورټ مسله باندې خبره کوو چې په جرمني کې بالخصوص نسبتا نور اروپایي هیوادونه چې دومره ډیپورټ مسله پکې ډیره جدي نه ده، خو په دې وروستیو کې په جرمني کې د ډیپورټ مسله ډیره جدي سوې ده او اوس کوم ګوند بریالی ده او په واک کې د دوی هم د مهاجرو ضد دي او تر ډیره پورې چې مونږ خبرونه څارلي دي، تاوانونه هم افغانانو پرې کړي دي. زه غواړم اول په ده باندې پوه شم چې څوک دي په دې جرمني کې چې د جرمني خلکو ته د جرمني دولت ته دا قناعت ورکړی دی چې افغانستان کې هر څه سم دي، دا خلک ونیسي ډیپورټ یې کوي ویې شړی که نه. لکه دغه خبره د جرمنیانو په ذهن کې اچولې چې د حال داسې د افغانستان له وضعیته خو موږ او تاسې خبر یو، که نور هېڅ هم نه، نو لوږ نه تر دې حده را رسېدلې ده چې اوس نو حتی هلته د لسو ډوډیو لپاره هم قطارونه ولاړي. یعنی یو هیواد کې چې د لسو ډوډیو لپاره قطارونه ودرېږي نو د هغه اقتصادي وضعیت به په کوم حال کې. نورو مسلو باندې امنیتي مسایلو باندې به وروسته خبره کوم. زه غواړم پیل کې په ده باندې پوه شم چې څوک دي دا ډله چې په دې د جرمنیانو ته د جرمني حکومت ته یا مسؤولو خلکو ته دا په ذهن کې اچولي دي چې افغانستان کې وضعیت ښه ده یا افغانستان کې یو قوم حاکم ده او بس دا خلک وباسئ. تاسې نه اورم. میخوایم که بحث یا اخراج اجباری افغان ها
در آلمان بحث نو نیست. بحث است که هر چند سال بعد روی دست گرفته میشه، بخصوص وقتی که تحولات 2021 کې 22 کې 23 کې موږ ریپورت نه درلوده. دقیق کې موږ ریپورت نه درلوده کنه، وروسته له 2015 او 2018 کې ریپورت مسله مطرح شو دغه دوه کلونو کې. دقیق ما بیشتر میخوایم که از سال 2014 بسیار مطرح بود، 2015 و 16 مطرح شد، بعد از او کمتر در آخرای سالهایی که حکومت آقای اشرف غنی بود که اونا به آلمان آمدن و این حرف مطرح ساختن که ما دوباره افغانا میتونن که به افغانستان دوباره روان شوند یا دیپورت شوند و فعلا بحث دیپورت مطرح شده. ببینین ما میخوایم که بحث دیپورت به 3 بخش تقسیم بندی کنم که بسیار واضح شود که چرا بحث دیپورت صورت گرفته. یکی است که سیاست‌های فعلی آلمان است در رابطه با مهاجرین، بخصوص مهاجرین مسلمان، بخصوص مهاجرین افغان، سوریه و عراق و بیشتر مهاجرین افغان و سوریه هست، و یکی سیاست‌های جامعه اروپا است که در اوج تحولات در دولتداری ها صورت گرفته، احزاب راستگرا بیشتر داخل پارلمان اروپا شدن و کشورها دسترسی بالا پیدا کردن و سر و صدای اخراج اجباری مهاجرین بالا شده، و یکی برقرار نمودن رابطه سیاسی و دیپلماتیک دولت فعلی افغانستان، طالبان و آلمان و دیگر کشورها می باشد که این باید امی 3 بخش تقسیم کرد که بیشتر فهمید. ای که امروز جامعه بین الملل، نهادهای معتبر، سازمانهای مختلف میگن که افغانستان هم نیست، حقوق افراد، حقوق مردم، حقوق زنها، بخصوص حقوق دخترها پایمال است و حقوق خبرنگاران و مخالفان سیاسی و غیره و غیره، اینا از حق، از حقوق که برشان مشخص شده برخوردار نیستن. ایرا جامعه بین الملل، دولت آلمان و غیره تایید میکنن، ولی اینمی سیاست ها موجود است که من به 3 بخشی را تقسیم کردم. بخش اولش سیاست های فعلی آلمان است، بیشتر راستگراها در کرسی های مختلف در انتخابات های ایالتی به مقام های بلند رسیدن و سر صدا و تغییرات سیاسی را در سیستمداری آلمان ایجاد کردن. راستگرا یعنی کسایی که بر ضد مهاجرین می باشند، اونا دست بالا پیدا کردن. از اینکه دولت بتونه که دوباره جلب توجه بساب هوادارای خود، امی سوسیال دموکرات‌ها، سبزا، کریس دموکرات‌ها و غیره، بتونن که جلب توجه بساب هواداران خود، کسایی که برشان رای میتن، کسایی که به سیاست‌های از اونا لبیک میگن، اینا جلب توجه کنن، بحث خارجی ها را مطرح میسازن که یک بحث است که همیشه وقتی که مطرح میشه داغ است، یا بالای بیشتر یک جوانی که از هر اتباعی که باشه، باز بخصوص که یک جوان افغان باشه که یک کار خلاف انجام بده، این زودتر به میدیا میرسونن، بسیار سرش بحث صورت میگیره تا بتونن که مسائل او بخیر میرسه. دا مسائل چې مثلا په جرمني کې کیږي یا په نورو هیوادونو کې کیږي چې افغانانو لخوا تر سره کیږي، علت څه ده چې ډېر ځلې دوی میډیایي کوي او ډېر فوکس ور باندې کوي. حال دا چې موږ دا پیښې موږ تاسو د دې شاهد یو چې دا پیښې خپل جرمنیان هم کوي، دا پیښې خپل ډنمارکیان هم کوي، دا پیښې خپل فرانسویان هم کوي، د نورو هیوادونو غړي هم کوي. حتی داسې ریپورټونه موږ درلودل له ډنمارک نه اوس وخت وړاندې که تاسو ته په یاد یو مغازې ته یو ډنمارکای نه وته، هلته مغازه کې ډېر زیات خلک ویشتل کنه. اصلا هغه خبره میډیایي نسوله، ولې د افغانانو مثلا میډیایي کیږي؟ دقیق امی پیشتر گفتم که چون سیاست های آلمان داره نسبت به دسترس راستگرای دولت های آلمان دارن به کرسی ها میرسن و صدای این مردم از اینکه بتونن که از نام افغان ها، از نام مهاجرین استفاده کنن تا به تغییر سیاست های خود ایجاد کنن و خود را برحق بدانند. چون یکی از سیاست های راستگرا بسیار مستقیم است، مهاجرین افغان باید اخراج شد، واضح برشان میگن.
از اینکه بتانن یک دستاورد داشته باشن، اینمی مشکلات حقوقی که ایجاد میشه یا مشکلات فردی که ایجاد میشه، یک کسی که مثلا یک جوان کسی را آسیب بزنه یا لط و کوب کنه، خب این کار درست نیست. نمیگیم که ما این را تایید میکنیم، ما این را تایید نمیکنیم، ولی این را زودتر میدیایی میرسونن که بگوین که ببینن که ما چیزی که خواست ماست، ما براتون نشان میدیم که ما راست میگیم و باید اینا اخراج شوند. امی هفته گذشته در یکی از تظاهرات ها یکی از جوان افغان یک خانم توهین کردن. وقتی که خانم برشان میگه که شما اجازه ندارین ما رو توهین کنن، این جوان افغان میگن در کشوری که ما آمدیم این توهین اجازه است. و بس همراه ما صورت گرفت که آیا شما خود نماینده افغان ها هستین؟ آیا این واقعیت است که توهین بر یک خانم، توهین بر یک دختر در شهر و بازار اجازه است؟ و جواب ما بسیار کوتاه و بسیار ساده بود. اگر از لحاظ اجتماعی بگویم، اخلاقی بگویم، اجازه نیست. اگر از دین و آیین و اگر امو جوان که خود را مسلمان میگه، اگر از این برد ببینیم، مجاز نیست. پس این جوان افسرده هست، این جوان متاسفانه دچار مریضی هست و داریم چونین جوانهای ما را. من پیشتر براتون اشاره کردم که امی مشکلات قنصلی یا مشکلاتی که رسیدگی بر جوانهای ما نمیشه، این باعث شده که جوانهای ما مریض شوند، جوانهای ما پراکنده شوند، جوانهای ما را استرس و افسردگی بگیره و به می کارهایی را که واقعا به او واجب نیست اینا دست بزنن و باعث نامبدی افغانای ما در شهرهای بزرگ آلمان، در اروپا و غیره شوند. یو بل مثلا زه غواړم ځکه دا مسله اوس په دې خاطر راياده شوه چې تا ویل چې دا ځینې پیښې چې کېږي دا فقط د دوی د خپل لاسته راوړنې لپاره کوي. یو بل څه ته زما توجه شوله، کله چې په جرمني کې همدغه تېر کال موږ تاسو ته په یاد دي چې دغه د انتخاباتو مسله وه، پیښې زښتې زیاتې وسولې او تر ډېره پورې د دغو پیښو پړه یا ملامتي افغانانو باندې راغله. چې هر ځای کې مثلا یو موټروان و چې خلک یې ووهل، ویل دا یې افغان و، یو څو نفره ووژل سول، دی په افغانانو راغلل. دوه درې مسلې نورې وې چې ما ته دقیق نه دي معلومې، خو دومره مې په یاد دي چې د انتخاباتو وخت و، د کمپاینونو وخت و، او په دغسې حالاتو کې ډېری پیښې وسولې او پړه یې پر افغانانو باندې واچول سوله. رښتیا دوی افغانان ول که افغانان ول په قصدي ډول یې دا کار وکړو که نه، د کوم ګوندونو لخوا حمایه کېدل چې په دغه ډول کارونه وکړي تر څو هغه ګوندونه چې د مهاجرو ضد دي هغوی بریالي سي؟ با معذرت نتونستم منظم سوالتان رو بگیرم، مرا بسیار زیاد ببخشید. زه به کوشش کنم په درې ژبه ووایم خو مسلمانه غلط نیسي. وقتی که انتخابات بودن، بله، قضیه هایی شدن که مثلا یک نفر بود چند نفر سرموتر زدن. دقیق. یک دوسی حوادث دیگه شدن. این کار کی میکنن؟ بخاطری که در قضیه افغان ها بودن، وقت انتخابات نشد، وقتای کامپین بودن. من میخوایم بدانم که این کار افغان ها بود یعنی از طرف حزبا بر اینا به این مردمی که این کار میکنه نمیدونه دیگه چه منظور میکنه که فهمیدار. اظهار صاحب بزرگوار، ما پیشتر اشاره کردم جوانای ما فعلا دمی کمپ های مهاجرینی که فعلا یا خوابگاه هایی که هستن و بود و باش میکنن دسترسی تا روزی که اینا ویزه خود به دست نبیارن اجازه ندارن که به کورس های زبان برن، اجازه ندارن که در بازار کار برن، اجازه ندارن که در کورس های ادغام یا انتگریشن اشتراک کنن. یعنی اینا کاملا از جامعه دور هستن و یگانه سرگرمی که اینا دارن بود و باششان در شهر بازار است. متاسفانه و این یک واقعیت است و اینمی ممنوعیت ها، اینمی مشکلات باعث از این میشن که جوان ها تکالیف عصبی پیدا میکنن، پژمردگی و افسردگی و غیره و غیره. و اینمی باعث میشه که این جوانای ما دست به چنین کارهای خلاف به اصطلاح میزنن و غیر قانونی میزنن و باعث بدنامی افغانای ما در مجموع میشن. امی جوانی که با موتر شما پیشتر یادآور شدین چند وقت پیش که در جریان یک
کامپاین بود، کامپاین های انتخاباتی بود و یک تعداد از مردم با موتر خود تکر کردن. ما امی جوان در شهر گیسن نزدیکی شهر فرانکفورت با یکی از قهرمانای زیبایی اندام ما این تمرین میداد و امی جوان، امی استاد از این برای ما گفت که آنقدر یک جوان مؤدب و با اخلاص بود، ولی مشکلات قنصلی یا مشکلات امی ویزا و پاسپورت و به سرنوشت بود و خیلی پراگنده بود میگفت امی بحث و این باعث شده که چنین یک دست به کار شده. همین چند وقت پیش در آلمان یا مثلا در فرانسه کسی که موتر داشته باشه، لیسانس داشته باشه، طبعا که پاسپورت و چیزا را داره. نه خیر در اینجا او قسم نیست. در اینجا اجازه داری یا امو اقامه بساب که هر 6 ماه تمدید میشه، میتونی که با او بتونی که جواز رانندگی خود به دست بیاری. امی یک هفته پیش دقیق امو قضیه که یک جوان افغان انجام داده بود، یک جوان آلمانی البته راستگرا یا ضد خارجی هم انجام داده، ولی این اصلا میدیایی نشد. خواست اینا نبود که باید او جوانی که میدیایی ساختن او را به نام خلافکار یا تروریست یا و غیره معرفی میکنن، این جوان به جوان مریض معرفی میکنن و تفاوت ها موجود است. حتی در سطح مهاجرین تفاوت ها موجود است که مهاجر دست اول درجه 1 و درجه 2 است. مهاجر درجه 1 امروز مهاجر اوکراینی است که من خودم در سالهای 2015 که همراه مهاجرین، سیل مهاجرینی که در اروپا داخل می شدن، ما به طور داوطلبانه همراهشان همکاری میکردیم. مهاجر افغان به طور لط و کوب از ترن ها کشیده میشد، ولی مهاجر اوکراینی برشان تابلت های نوشابه و انرژی و غیره به دستایشان گرفته و مستقیما به موترها اینا انتقال داده می شدن. مهاجر اوکراینی در اوتلا می خوابیدن، مهاجر افغان در سالنایی که سپورت بود یا در روی خیابانا بسترها را انداخته بودن و اوجا می خوابیدن. ما شاهد همه ازی هستیم و این جریان هنوز هم دوام دارد. اگر در بازار کار است، اگر در گرفتن ویزه اقامت است، اگر در اشتراک در کورس های زبان است، نمیگم که نیست ما نداریم کسایی که غیر قانونی هم حرکت میکنن، ما داریم بسیار با تعداد کم، ولی اکثریت میخواین که ادغام شوند، اکثریت میخواین که به این جامعه دسترسی پیدا کنند، زبان بیاموزن و رسیدگی به کار و زندگی خود داشته باشند و تحصیلات عالی و غیره مثل یک شهروند آلمانی میخواین که اینا در اینجا زندگی کنند، ولی ممانعت های زیادی موجود است. بسیار زیاد تشکر. دوستانو تاسو چې کومې پوښتنې کومنټ کې لیکئ دا ما ذهن کې ستاسو دا ما یاداش کړی دي، زه دا پوښتنې ورنه کوم ترتیب باندې مخې ته ځم. تاسو له دې خبرو داسې معلومیږي اميري صاحب سي د اروپایانو یو خبره کوي چې اروپا کې حقوق قانون د ټولو لپاره یو شان ده، اصلا داسې یو څه نشته. نو زما خبره مو واخیستله اميري صاحب، گفتم اروپایا میگن که در اروپا قانون به همهشان یک رقم است، حقوق یک رقم است، اصلا چنین چیزی نیست. متاسفانه ما با همین چیزها اشاره کردم که اصلا نیست و ما میخوایم که بسیار همچنان کوتاه اشاره داشته باشم. در ابتدا اشاره کردم که ما صدای سیاسی نداشتیم. ببینید ما میخوایم براتون اشاره کنم چون بحث اخراج اجباری در فعلا بسیار داغ است در آلمان. قرار راپوری که رسیده، یک تعداد راپورها میگن بیش از 20,000 افغان به طور مختلف دیپورت میشه، یک تعداد میگن بیش از 40,000. چی کسا میتونن در این لیست هستن؟ کسایی که جرایم سنگین دارن یا آدم کشتن یا تجاوز کردن و غیره. در این جمع البته در گذشته و فعلا میگن کسایی که یک جرم انجام داده باشه، اگر یک جرم میتونه که در خط ترن یا در یک میلیبس شهری که وقتی که بدون تکت اوجا حرکت کنی از یک محل در محل دیگه و در او جریان کنترل شوین و تکت نداشته باشین، این یک جرم حساب میشه. اینا فعلا واضح نیست که کی کسای دیپورت میشه و کی کسای فعلا دیپورت شدن و وضعیت کسایی که دیپورت شده
فعلا در افغانستان به کدام حالت است؟ چون گفته میشه که با مجرد که کسایی که از آلمان دیپورت میشن در افغانستان باید تضمین بگذارن که هیچ نوع ارتباط با رسانه ها نمیگیرن و هیچ نوع احوالی را از داخل افغانستان با آلمان نمیسپارن. اینا باید همین تعهد بسپارن. این یکم. این دوم ای که کسایی که اخراج میشن در آلمان کیسشان معلوم نیست که اینا با کدام جرم اخراج شدن. اینا نمیگن، صرف میگن که مجرم است و این مجرم باید اخراج شود و کسایی هم همچنان اخراج میکنن که اونا کیسشان رد شده باشد. با آلمان کیسشان رد شده باشه و چندین محکمه را گذاشتانده باشه و همیش متاسفانه منفی بوده باشه و این کسا هم همچنان در خطر دیپورت هستند. و فعلا امی که کیها اخراج میشن دولت آلمان به طور شفاف ایرا برای مردم ارائه نمیکنه یا بر رسانه ها که احمد محمود و غیره دیپورت شد به خاطر اینمی جرم. امیر صاحب تاسو خو د خلکو استازي یاستئ، مثلا ته حسین خور قبل ورور سي دغه څه په نورو ښارونو کې 2 3 4 15 منګ افغانان د خارجيانو شورا کې ولرو، د ښاروالۍ په شورا کې به ولرو کنه. د دوی ګټه بیا څه ده؟ مثلا دوی حتی په د باندې نه پیږي چې دا خلک ولې ډیپورټ کیږي. د آلمان دولت دوی ته دا خبره نه کوي چې موږ دا خلک ډیپورټ کړي، ولې ډیپورټ کړي، جرمونه یې څه دي کنه. فقط دونه وایي چې جرم ده، نور جرم معلوم نه ده. لکه دا خو په ټوله اروپا کې هیڅ هیواد نشته چې وایي چې یو چا د منفي وخوړه هغه د لاړ شي. زه د فرانس اوسیدونکی یم. فرانس کې داسې خلک سره د بالکان ناست دي 489 نفر دي. فرانسې کې داسې خلک سره چې 15 ځلې منفي خوړلې، 15 ځلې رد خوړلی، مګر فرانسې بیا هم دا وخت ورکړی چې دا بیا خپله قضیه مخې ته یوسي. داسې نشته چې ډیپورټ یې کړي. تر اوسه پورې داسې قضیه موږ په فرانسه کې نه لرو. نو زه وایم او حال دا چې په فرانسه کې دغه افغانان بیرته د افغانان نمایندګان هم ډېر کم دي، د ګوتو په شمار دي، حتی هغه هم په نشت باندې حساب دي. تاسو په یو د جرمني په یو ډېر مهم ښار کې فرانکفورت چې مالي او اقتصادي ښار هم بلل کېږي که نه، نو په دې کې تاسو نمایندګان یاستئ. ستاسو شتون بیا څه، ستاسو ګټه بیا د خلکو ته څه افغانانو ته که نه. تاسو خو باید دغه ډول کارونو مخه ونیسئ او باید په ده باندې پوه سئ او باید المانیانو ته بالخصوص اوسني واکمنانو ته دلته دا قناعت ورکړئ چې هغه خلک چې منفي کېږي خو قضیه بیا مخې ته یوسئ که نه بیا که بیخي مو زړه ورته تنګي ترک خاک ورکوئ ورته. او کدا بیا په دغه ډول فکر کوم چې د خلکو ډېرې سختې لارې په دې ټولې تېرې کړي دي. د المانیانو ته یې واضحه کوي چې دا خلک چې راغلي دي په دې لارو باندې میاشتې تېرې کړي دي، لوږې تېرې کړي دي، تندې تېرې کړي دي، بارانونه وهل، حتی ورته ستاسو د حقوق بشر دعوې چې کوي دې خلکو په سپیانو باندې دا هلکان خوړلي دي او تاسو په یو منفي باندې هغه مټې پرې وتړئ بېرته په کابل باندې ښکته کوي. دوی هلته ځمکې خرڅې کړي دي، دوی سره خرڅ کړي دي. دا مشکلات زه وایم چې تاسو ټول د دې المانیانو په دې مخې ته کېدئ چې وروره د انسانیت خبرې چې کوئ، خو دغه میدان د خلکو سره انسانیت وکړئ که نه. اوس دا که زه په جرمني کې اوسېږم منفي ولرم، همدا اوس ته په ما ته به راغلل چې وروره زه خو منفي یم، ما خو لیږي که نه، زه مجبور یم آلمان پرېږدم بل ځای ته لاړ شم. زه غواړم ده به ستاسو رول چی ده، نو بیا تاسو خو په نشت حساب سوئ. ببینید دقیق ما در این بخش کار میکنیم. من پیشتر که در ابتدا گفتم که امی بحث اخراج اجباری به 3 بخش است و یک بخش از این که به رسمیت شناختن دولت فعلی افغانستان است و تمایل دولت افغانستان که بتانند همکاری‌های خود، البته وزیر خارجه آلمان آقای دوپرین میگن که اینا نهایت تنها کارهای تکنیکی دارن فعلا، ولی این در سطح تکنیکی نیست و این در هیچ قانون دیپلماسی یا سیاسی نیست که رابطه سیاسی و دیپلماتی موجود نباشه و کارهای تکنیکی ایجاد شود یا نماینده یک دولتی که با مشروعیت هنوز شناخته نشده به وزارتخانه دعوت شون و از اونا بدرقه صورت بگیره. این بحث نمیخوایم ببرم به طرف دیگه. من میخوایم اشاره کنم که اینمی علاقمندی ها هم موجود است و قسمی که سالهای گذشته، یکی از سالهای
16 و 17 بود که آقای اشرف غنی داخل آلمان آمد و گفت که باید ما یک تعداد افغانا را میپذیریم، در حالی که افغانستان کشور هم نیست. شروع شد به اخراج‌های اجباری که مأمورا میخواستم اشاره کنم که ما کارهایی که باید صورت بگیره فعلا داره صورت میگیره. در گذشته هم کارهای بسیار بزرگی صورت گرفته بود. ما در قدم اول امی که مردم بخصوص امروز در روبروی اداره خارجی ها در شهر بن که در اوج همین نماینده های دولت فعلی افغانستان حضور آوردن به خاطر تایید نمودن افرادی که اونا باید اخراج شوند، اخراج اجباری، یک تظاهرات بزرگی از طریق مردم افغانستان و حزب سبزا صورت گرفت. این تاثیر مثبت خود داشته. ما در 2016 و 2017 تظاهرات های را زیر چارترهای که هواپیماهایی که طیارهایی که باید در امی افراد افغانای ما اخراج می شدن، اخراج اجباری می شدن، ما تظاهرات های را برگزار کردیم که تانستیم بیشترین افرادی که جرایم سنگین نداشته بودن، یعنی کسی را نکشته بودن، تانستیم در اون وقت زمان اینا را دوباره به طریق استثنایی یا به طریق که بتانیم اونا را هر چیز زودتر وکیل بگیریم و همزمان از طیاره اونا را پایین ساختیم و تانستیم که اینا را دوباره دار بدیم و پروندهشان را دوباره از سر نو روی دست بگیریم. اینی کارها را انجام دادیم. ما کارهایی را که باید فعلا ما انجام میدیم اینمی دادخواهی ها هست، پتیشن هایی هست که با همکاری یک دوستا و احزاب و غیره که اونا دسترسی بالاتر نسبت به ما دارن همراهشان یک جا این پتیشن ها را باز کردیم و تا بتانیم این بحث مهاجرین یا بحث افغانا یا این صدای افغانا را به پارلمان ها بکشانیم، به اتحادیه اروپا بکشانیم. یک تعداد از خبرنگارا فعلا بالای این کار میکنن. کارهایی که بر علاوه باید صورت بگیره مستند ساختن کیس هایی که با دیپورت آماده شدن که باید آماده شوند. ما فعلا بالای از او کار داریم و شخص خودم در شهر فرانکفورت فعلا 5 کیس است که میخوایم بسیار محرمانه بسیار کوتاه اشاره کنم. یک کیس از او است که دو جوان ما هر روز هر شب از یک خانه به خانه دیگه میخوابه، از این که پلیس نبیاید اونا را از محله که بود باش میکنن بگیرن و دست بسته ببرن اینا را دیپورت کنن. هیچ جرمی ندارن، صرف پروندهشان رد شده، در 3 محکمه رد شده و اونا کسایی هستند که به خاطر همین دولت فعلی افغانستان که هست از اونا فرار کردن و تمام دستاوردهایی که در افغانستان داشتن و پشت سر خود گذاشتن و پولهای گزافی را مصرف کردن. ما و شما همه ما با خبر هستیم که چقدر مقدار پول در این مسیر مصرف میشه و چقدر جان انسان در خطر می باشه. اینا تمام همی پولیس ها را پشت سر خود گذاشتن و امروز کیس یا پرونده از اینا منفی تاپه زده شده و اینا آماده دیپورت هستند. و یک کس دیگه را من میخوایم اشاره کنم که اونا سه بخش است. یک کسایی که رد میشه پروندهشان، یک کسایی که جرایم سنگین دارن و یک کسایی که باعث به اصطلاح مشکل امنیتی در آلمان میشن یا اروپا، یعنی که کسایی که گویا خلاف قانون آلمان حرکت میکنن. این جوانی که فعلا پروندهش در دیپورتی هست، اینا کسی بودن که همیشه بحثای اسلامی یا مقاله اسلامی را در سوشال میدیای خود به پخش میرساندن و البته گاهی به مراکز اسلامی افغانا مراجعه میکردن و این کسا متاسفانه اینمی چیزا باعث شده که کیس از یا اینا منفی بگیرن. دیگه پرونده از اینا را فعلا ما با امنستی اینترنشنل و یک تعداد نهادهایی که طرفدار مهاجرین هستند که در اوجا وکلای داوطلبانه کار میکنن، ما همین پرونده را از شهر فرانکفورت به نحیث نماینده همین افغانای ما بر از اینا تسلیم کردیم و بالایشان کار داریم و امیدواری است که چنین پرونده جواب مثبت بگیرن
و ما میخواهیم که اینمی را پیشتر اشاره کردم که ما باید مستندسازی کنیم و این را در میدیا برسانیم تا اینمی مستندسازی ها باعث ازی شوند که اینا از این اخراجای اجباری بخصوص کسایی که واجب شرایط نیستن اینا دست بردارن. اوکی دلته لکانو دا پوښتنه ډیره زیات تکرار کړل. زه غواړم دا وایم کنه زبل نوري پوښتنې لرم. دوه درې دانې سي خبرونه بیا راټوله کما هغه خلکو سي و منفي خوړلي یعنی یو ځلې کیس رد سوی دام ډیپورت کی کنه دوه درې کیسه به هغه سوي سره کوي این چون این از خود تای مراحل داره. ما بیشتر یگان وقت که دوستا نهایت بر ما پیام میگذارن که ما مشکل کیس و غیره دارم، این را من میخوایم اینجا به صراحت بگویم ما وکیل حقوقی نیستم، ولی با وکلای حقوقی تعداد از افغانای ما هستند که در این بخش ما را همراهی و همکاری میکنن، تعداد از آلمان ها هستند که ما را در این بخش همکاری میکنن. من میتونم که من میخوایم بسیار کوتاه اشاره کنم که کسایی که در دیپورتی برابر میشن چندین محکمه را عبور میکنن و در آخر روز همین محکمه آخرم اینا را به حساب کیس دیپورتی برشان میتن. مگر مخکې داسې وخت مخکې چې ډیپورټ وسل ډیری خلک پکې داسې ول چې ډایرکټ له کور نه واخیستل میدان هوایي ته ویوړل. تاسو به دا خبرونه اورېدلي ډیری داسې ول چې له زندان نه ډایرکټ ویوړل میدان هوایي ته محکمه ورباندې ونسوه. اینا دیگه همون به حساب مراحله که باید طی شود از لحاظ حقوقی او کلش طی شده و بر از اینا آمده که شما در لیست کسایی هستین که دیپورت میشین و اینا منتظر دیپورتی خود هستن یا اینا را میخواین که اینا را یک تعداد باید ایران بسیار هوشیار باشن بخصوص طبقه جوان که اینا را میخواین که بیا ما امی تریول دکومنت یا اوسوایس میگن یا امی آیدی کارت تانه ما تمدید میکنیم. وقتی که اونا داخل میشن اوسوایسشان از پیششان میگیرن و اینا را میبرن دمو محلی که بساب کسایی که دیپورت باید شوند بود باششان است دموجا میبرن. ولی او کسا میفهمن پیش از پیش برشان خط آمده که پرونده شما بسته شده، آخرین بساب محکمه که باید صورت بگیره صورت گرفته و این کسایی هم که دیپورت میشه اینا از خود وکیل حقوقی دارن و باید داشته باشن. و یک خواهش ما از کلی جوانا از وطندارای ما هی است که لطفاً زبان کسی که میگه من نماینده هستم، کسی که میگه من وکیل هستم یا کسی که میگه من حقوقدان هستم لطفاً بر از اونا نشنوین، بلکه پیش واقعاً یک وکیل مدافع برین که در بخش کیس های مهاجرین بخصوص افغانا خوب میفهمه و وضعیت افغانا را میفهمه، پروندهایی که در اونا میتونن که افغانای ما موفق باشن و موفق شن دوجه برین. لطفاً مشوره احمد و محمود یا در سوشال میدیا یا در تیک تاک یا و غیره لطفاً درست است یک کمک میتونه بکنه، یک ذهنتان روشن میتونه بسازه، ولی واقعا همکاری حقوقی همراه شما کردن نمیتونه. اینی شخص خودم که هستم اگر ما بیشتر میفهمم یا کم یا بیش همیشه اولین حرف این است که لطفاً با یک وکیل مدافع شما مراجعه کنید نه پیش من، چون من شما را میتونم بسیار با زبان همونطور ساده این راهنمایی را کنم ولی در آخر روز چون مسلکی نیستم نمیتونم که شما را منظم راهنمایی بکنم. و از پیشتان خواهش میکنم که شما هم راههای حقوقی را پیش بگیرین، نه ای که از کسی از سوشال میدیا که میاین همین دوستا تعداد زیادی که هستن، نمیگم که نمیفهمن، تعداد زیادشان مسلکی هستن ولی یک تعدادی هستن که تجربه با معذرت روی سرک. اوکې ډیره مننه. هیله ده چې دوستانو دا خبره دقیقه اورېدلې وي چې د ورځې اخر کې بیا هم تاسو یو قانوني سړي ته ورتګ لرئ او باید هغه مو په قانوني ډول باندې پوه کړئ. مشوره هر څوک درکولی سي، خبره هر څوک در سره کولی سي، تاسو پوه کولی سي، خو د اخر ورځ کې بیا هم ته باید هغه چا ته ورشي څوک چې مسؤل ده، څوک چې مسلکي کس ده. امیري صاحب یو افغان دی د جرمني حکومت ورته ویل چې ډیپورټ کو دی یا هغه کومه ورقه چې ډیپورټي ده دی ترلاسه کړله، وروسته له هغې چې دا ورقه دا ترلاسه کړي دی نو آلمان پرېږدي راځي جرمني هغه ته فرانسې ته راځي، بلجیم ته راځي، بل ځای ته راځي، امکان د دې څه ریپورټۍ نه بچ شي؟ ببینین یک تعداد هست
وقتی که ورق دیپورتی میاد، اگر داوطلبانه آلمان شما ترک میکنین، شما میتونین که در یک مدت زمانی که باز شما خارج از آلمان میباشین دوباره با آلمان بیاین و پرونده مهاجرت مطرح بسازین، یا به خاطر کار یا به خاطر تحصیل و غیره بیاین، امکانش هست. یک قسمت پرونده هست که بساط دم کشور سوم که میگن یا کشور دوم که میگن یا جایی که امو 60شان گرفته شده و غیره دوباره دوجه دیپورت میشه. این کیس ها موجود است و یک قسمت کیس ها است که مستقیم از امی آلمان گرفته دست بسته میبرن و بیشتر حال فعلا دولت آلمان بخصوص وزارت مهاجرین و وزارت خارجه آلمان بالای ازی تایید داره که ما میخواهیم که کارهای تکنیکی گویا به زبان خودشان همراه حکومت فعلی افغانستان بیشتر بسازیم، یا یعنی که اونا را به رسمیت بشناسیم تا بتانیم که دیپورتای مستقیم بدون از اینکه ما کشورهای اروپایی دیگه را بسا بار مهاجرین بالا از اونا بگذاریم، میخوایم که مستقیم اخراج کنیم که دایی بالای از این فعلا نهایت کار صورت میگیره و بدون شک ماهای کسایی که واقعا میتونیم که آگاهی رسانی کنیم، چی از طریق سوشال میدیا، چی از طریق رسانه، چی بتونیم با گفتگوهای تاثیرگذار در محلات که بیشتر در این محلات یا در شهرهای بزرگ تصمیم گیری های حقوقی یا محکمه‌ای هم صورت میگیره، دیجا وقتی که ما آگاهی رسانی کنیم، روشنگرایی کنیم و بخصوص با سیاستمدارا که ما فعلا در شهر فرانکفورت با وکلا یا قاضیای دولت شهر فرانکفورت گفتگوها را ایجاد کردیم که هیچ نوع که چیز قانونی موجود نیست که افغانای ما اونایی که واجب شرایط نیستن و جرایم سنگین انجام ندادن یا قتل را انجام ندادن، اونا را نمیتونیم که شما اخراج کنین، چون افغانستان طبق امو گفته جامعه بین الملل کشور هم نیست. ای که معاملات سیاسی جریان داره، این خط دیگه است که باید دیگه روشنگرایی صورت بگیره. ډیره مننه. امیري صاحب دلته یو کس یو پوښتنه ډیره زیاته تکراری ولیکله، نوم خو داسې نوم داسې مستعار نوم د خو زه دا پوښتنه غواړم درنه وکړم. د لیکلي دي چې زه منفي شوی یم 2 ځله او اوس لندر بیهوده رانه پاسپورت غواړي، وریکم کنه. زه خو اوس لندر بیهوده خو نه پیږم چې دا چی شته وایي، خو تاسو که پوښتنه اخیستي ښه ده کنه، بیا به زه دري ژبه ووایم. ببینید یک تعداد کسایی که اگر من تشریح میتونم ولی چون امی کیس دقیق ما نمیفهمم، امکان داره که شاید امی بحث ما منفی شدیم. آل اوسلندر بیهوده نامش اوسلندر بیهوده از اینا پاسپورت میخواین، میگه پاسپورت از ما میخواه، میگه برشان بتون یا نه. دو بار منفی شدیم. ببینید ما اینجا اینمی دقیق دینمیجا شما باید وکیل خدا بگیرین، چون با کسایی که پاسپورت میگیرن این به این معنا نیست که دفعتاً اینا باید اخراج شوند، ولی امکان داره که اینا را به بهانه پاسپورت داخل اوسلندر بیهوده یا اداره مهاجرین بخواین و قسمی که من پیشتر اشاره کردم دست بسته اینا را اخراج کنن، ولی نمیخوایم که خدای ناخواسته اینا خوف بگیرن و بترسن و غیره. وقتی که وکیل حقوقی خود داشته باشن، اینا میتونن امی پاسپورت خود از طریق وکیل خود برای اداره خارجی ها روان کنن، هیچ مشکل در اینجا موجود نیست. ولی وقتی که احساس میکنن که احساس خطر میکنن، لطفاً اصلا طرف اوسلندر بیهوده نرن، از طریق همه کارایشان میتونن که وکیلشان انجام بدن. بسیار ډیره مننه. اوس په لنډ ډول راته ووایئ چې د افغانان څه باید وکړي چې ډیپورټ نشي، او افغانان څه باید وکړي چې د ډیپورټ مخنیوی وشي. یا خو په ټوله کې افغانان باید څه وکړي چې د دې روان بهیر مخنیوی وشي. حد اقل که مخنیوی نه کیږي نو هغه خلک چې منفي دي یا یو کلن اسناد لري، دوی اسناد یو کلن وخت پوره شوی دی، دوی منفي نه کی. یوازې هغه خلک که ډیپورټ کیم چې مجرمین دي، هغه هم ډېر غټ مجرمین دي کنه، چې ډېرو غټو جرایم لاس لري. افغانان باید څه وکړي چې دغه ډیپورټ مخه ونیسي، او هغه افغانان باید څه وکړي چې ډیپورټ نشي، چې دا جرمونو باندې ښکیل دي. بهترین راهش این است که میخوایم کوتاه اشاره داشته باشم از اینکه بتونین در یک شهر یک کشور ادغام شوین، باید دسترسی به زبان پیدا کنین و پیش از اینکه میریم، من میفهمم مشکلات
تمام افغانان ما را، بخصوص جوانایی که اینجا تنها هستند و تعداد زیاد از فامیلایشان در افغانستان در کشورهای دیگه مهاجر هستند و زیر خط فقر قرار دارند، اینا مشکلات حساسی خود دارند، ولی باز هم سر از این کوشش کنند که رسیدگی به زبان و بعد از او برای یک کار عرفایی یا Ausbildung میگن بر آلمان بتانن در کارهای عرفایی که بتانن دسترسی به اسناد عرفایی پیدا کنن در اینجا داخل شوند، یا بتانن اینا داخل یک کار رسمی که کار رسمی داشته باشند شوند، یا اینا برن در بخش‌های مختلف که اسنادهای خود امرای خود آوردن و بتانن این رسمی بسازن و داخل دانشگاه و فاکولته شوند تا بتانن اینا در هر چیز زودتر در جامعه ادغام شوند و اینا میتونن که اینمی چیزا میتونه که باعث شوه که اینا هر چیز زودتر به اسناد رسمی خود دسترسی پیدا کنند. ډیره مننه. کور دی ودان خوشاله اوسئ. آیا افغانان که د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې پرله پسې مظاهرې وکړي، تظاهرات وکړي، امکانات څه چې د ریپورت مخنیوی وشي؟ بله نهایت تاثیرات مثبت خود داره، نهایت تاثیرات. البته تظاهرات هایی که با برنامه باشه، تظاهرات هایی که در آخر روز یک قطعنامه داشته باشد، تظاهرات هایی که این قطعنامه را امو مسئول یا امو شهرداری یا پارلمان شهری یا شورای نمایندگان خارجی های امو شهر بتانند که وسیله شوند و این تظاهرات امی قطعنامه را یا پتیشن با مستقیم به مو دولت شهری برسانند. این تظاهرات ها باعث از این میشن که امی آگاهی رسانی شوه و به ضد اخراجای اجباری کار صورت بگیره، ولی تظاهرات هایی که تنها سر و صدا باشه و دوجه هیچ کدام دستاورد نباشه بهتر و خوبتر است که از این تظاهرات ها خودداری کنند. بسیار ډیره مننه، بسیار زیات تشکر. دوستانو زه لنډ ډول درته وایم ځکه ډیری ملګري نوي راغلل، د امیري صاحب کومې پوښتنې چې مخکې جواب کړي دي دوی غواړي چې بیا پوښتنه وکړي. جرمني داسې خبرونه چې کوم خپاره شوي دي شاوخوا 100,000 نفر ریپورټ کوي، شاید دا تعداد کم سي شاید ډیر سي، دا معلومه نه ده، خو 100,000 اوس مهال ښودلي چې دا ریپورټ کیږي. البته دا د راپورونو په اساس باندې دي، خصوصا هغه خلک په ریپورټونو کې شامل دي چې دلته جرایم کړي دي او په جرمونو باندې تورن دي. یوه مسله، بل هغه مسله ده چې ځینې یو شمېر داسې خلک هم څه چې دوی منفي خوړلي دي، دوی هم د ریپورټ له خطر سره مخ کې دي. ځینې داسې دي چې یو کلن اسناد لري او اسنادونه یې ختم سوي دي خو بیا ورته اسنادونه نه دي ورکړي. دا د کوشش وکړي چې د هغه وکیل لخوا مخې ته ولاړ شي. امکانات دي چې له ریپورټ نه خلاص شي. تر اوسه پورې نهایي فیصله نه ده سوې او اوس وخت کې ټول اروپا هم دغه ډول تصمیم نیولی دی چې د کابل اوسني حکومت یو شمېر استازي غوښتلي دي بلجیم ته او دوی سره به وروسته سلا مشورې کوي. داسې د ریپورټ مسله څنګه کېږي دا به وروستۍ خبره دي، خو اوس وخت کې د ریپورټ مسله یوازې په جرمني کې ډیره جدي ده. نو هغه ملګري چې په جرمني کې ژوند کوي، په جرمني کې اوسېږي، کوشش دې دا وکړي چې له جرایمو ځان وساتي، کوشش دا وکړي که منفي خوړلي یا دوی منفي سوي هغه خپل حقوقي مشاور چې څوک دی باید هغې سره سلا مشورې وکړي او د هغو مشورو باندې مخې ته لاړ شي او بې ځایه چاته پیسې ورنکړي او بې ځایه د چا په تمو خبرو باندې ونه غولېږي. ښاغلی امیري صاحب ډېره مننه، کور دې ودان، خوشحاله اوسئ چې برنامه دې را سره وکړله. زه خوشحاله یم چې را سره خپرونه کوي. که تاسو ویل لرئ نو مهرباني وکړئ به خپرونه پای ته ورسوو. در قدم اول جناب آقای اظهار از شما و از تمام وطندارای ما که فعلا ما را تعقیب میکنن و به صحبتهای ما و شما گوش دادن سپاسگزاری میکنم. بسیار زیاد خوشحال شدم که برای ما وقت گذاشتین تا بتانیم که در این موضوع بسیار مهم بحث خود صحبت خود داشته باشیم و با مردم خود در از طریق شما آشنایی پیدا کنیم. و پیام ای است که شخص خودم پرویز امیری نماینده مردم ما در شهر فرانکفورت هستم و من خدمتگار شما هستم. شما مرا انتخاب کردین تا ما به شما رسیدگی کنم. شما میتونین مرا از طریق واتساپ، از طریق سوشال میدیا هر وقتی که خواسته باشین، بخصوص اوقات رسمی، ما در دسترس شما هستم و ما در خدمت شما هستم و امیدوار هستم تا بتونم که صدای شما باشم و ما بتونیم یک جامعه قوی، یک جامعه پر افتخار و با مو ارزش‌های افغانی خود در شهر فرانکفورت داشته باشیم و بتونیم الگوی تمام شهرها و کشورهای دیگه شویم.
یک جهان سپاس از شما. ډیره مننه. ډیره مننه. کور د ودان خوشاله اوسئ. ښاغلی امیري لیدونکو اوریدونکو له تاسې هم مننه. دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ما تاسو ته وړاندې کړله. انشاءالله موږ به ډیری کوشش دا کوو چې کوم مهم موضوعات دي او افغانانو ته مو ګټه رسیږي، سلا مشورې کیږي یا ما پوهاوی کیږي، هغه ډول برنامې به جوړوو. ډیره مننه امیر صاحب ته هم ټولو لیدونکو نه کور مودان. انشاءالله چې د ډیرو ملګرو تشویشونه او هغه پوښتنې چې کړې وي هغه حل شوي. تر بیا او بلې خپرونې تاسو ټول په پاک او بخښونکي الله تعالی سپارم. ښاد او بریالي اوسئ. ښه وختونه ولرئ. مننه. الله پامان. خدا حافظ. مننه. الله نگهدار. سلام.